د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 140 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ناپوهان به رومرو وای پر دوی څه شوی دی چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کوو ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دی د الله چې هر چاته خوښه شي سم لاره ورښي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم او په همدې ډول مونږ تاسو یو امت وسط ګرځولي یاست ترڅو تاسو په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسو شاهد اوسئ په خوا چې تاسو کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې خوونې لپاره قبله ټاکلې و چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي دا کار خو ډیر سخت مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې و الله بس تاسو دا ایمان هیڅ کله ضایع نه کړي باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت كونك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ د اسمان لوري تستا بیا مخ او ختل مونږ وینو دا د مونږ ته د هغې قبلې لوري ته ګرځو چې ستا خوښيږي د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه اوس چې تاسو هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوي منځ کړئ کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی خو پوهیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی خو له دې سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه خبره نه دی ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين کته د اهل کتابو ته هر نښانه راوړي نشي کېدای چې دوی ستاسو قبلې پیروي وکړي او نه څه دا کولای شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي او د هغو هیڅ یو ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیار نه ده او کته له هغه علم نه ورسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومروبه په ظالمانو کې وشمیرل شي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
لهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کوم خلکو ته چې مون کتاب ورکړای دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوی ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاد پیژني ول هغونه یو ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دا په غوڅه توګه یو حق خبره ده ستاسو د رب له لوري نو ته د هغه په باب هیڅ کله شکمن کېږم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. د هر چا لپاره یو لوري دی چې هغه ته مخاړوي نو تاسو د خېګنو په لوري پسغستا شي هر چیرته چې اوسئ الله به تاسو ټول عمومي د هغه قدرت نه هیڅ شی دی باندې نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ته چې له هر ځای نه تیریږي له همغه ځای د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه ځکه چې دا ستاد رب بيخي په حق فیصله ده او الله ستاسو له عملونو به خبره نه ده. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. او له هر ځای چې تیریږي خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چیرته چې تاسو یې د همغه لوري ته مخ واړوي المنځ ادا کړئ ترڅو تاسو په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نشي او د ظالمانو جببه په هیڅ حال کې ونه تړل شي. وله هغونه مو ویریږي بلکې لمانه ویریږي او د دې لپاره چې زه پر تاسو خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسو د همغه څخه خلاصون لار عمومي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لکه چې تاسو ته په دې سره برای در په برخه شوي چې ما تاسو په منځ کې په خپل د تاسو نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي تاسو ژوند ستر کوي تاسو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسو ته هغه خبرې درزده کوي چې تاسو پرې نه پوهیږئ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لدې عمل تاسو ما په یاد لري زبر تاسو یاد کړم او زما شکر ادا کړئ د نعمت ناشکری مکوئ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے مومنان په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ الله د صبر لرونکو ملګری دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او هغه خلکو ته چې د الله په لار کې وژل شي مړ موایي داسې خلک خو په حقیقت کې ژوند دي مګر تاسو دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شي.